د ځوان چټک توپ اچوونکي افتاب علم په اړه تازه خبر. څنګه یو ځل بیا ځان راښکاره کړ او څه یې وکړل، ویډیو تر اخره وګورئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم. افتاب علم په لومړي ځل په نړیوالو یو ورځنیو لوبو کې د افغانستان لپاره په 14 فبرورۍ 2010 کې استازولي وکړه چې هغه لوبه کې افغانستان د کاناډا لوبډلې ته په 1 منډې ماتې ورکړې وه. افتاب علم په خپله لومړۍ یو ورځنۍ لوبه کې په 4 اورونو کې 15 منډې ورکړې وي، خو کومه ویکټ یې نه وه ترلاسه کړي. نوموړي همداراز په 2012 کال کې د افغانستان لپاره لومړۍ 20 ورځه لوبه د آیرلینډ پر وړاندې ترسره کړې وه چې په دغه لوبه کې د 3.4 اورونو په ترسره کولو سره 14 منډې ورکړي او 2 لوبغاړي یې سوځولي وه. نوموړي په 2019 نړیوال جام کې هم د افغانستان استازولي کړې وه، خو بیا د ډیسپلین ماتونې له امله له نړیوال جام نه بیرته هیواد ته راستون کړی شوی وه او له هغه وروسته د 1 کلن بندیز سره مخ شو. افتاب علم د افغانستان لپاره 22 ورځنۍ او 12 ورځې لوبې نندارې ته وړاندې کړي دي. نوموړي په یو ورځنیو لوبو کې 40 لوبغاړي سوځولي او په 20 ورځو لوبو کې بیا 11 لوبغاړي سوځولي دي. په یو ورځنۍ لوبو کې غوره توپ اچونه بیا د 25 منډو په بدل کې 4 لوبغاړي سوځول دي او په 20 ورځو لوبو کې بیا په یوه لوبه کې د 23 منډو په بدل کې 2 لوبغاړي سوځولي دي. د افغانستان ملي لوبډلې میډیم پاس توپ اچوونکي افتاب علم 22 کلن شوی دی چې نوموړي په ننګرهار کې په یوه کرکټ اکاډمۍ کې خپله 22مه کلیزه لمانځلې ده. افتاب علم په خپله فیسبوک پاڼه د خپلې کلیزې انځورونه خپاره کړي دي او ورسره لیکلي دي: له هر څه د مخه له خپلو مینوالو او دوستانو څخه نړۍ مننه کوم چې زما د زوکړې د ورځې مبارکۍ نه رالیږلي دي او یوه ځانګړې مننه له ننګرهار کرکټ اکاډمۍ له مشرتابه او ګران ملګري خیر الله پرهر نه چې لورینې کړې وه. د افتاب علم په اړه تازه معلومات چې ځان یو ځل بیا ټولنیزو رسنیو ته او ګڼ شمېر مینوالو ته څرګند کړ. تاسې د افتاب علم په اړه څه نظر لرئ چې نوموړی د ملي لوبډلې لپاره څنګه شخص دی او څنګه لوبغاړی دی؟ ډیره مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه ولیدله. که چیرته مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ.